بسم الله الرحمن الرحیم. نن به CSS شروع کوو که نه؟ صحیح. CSS کې نن به یو نوی لینګویج شروع کوو چې هغې ته CSS ویل کېږي. مونږ دا کورس ویب پیج ډیزاینینګ دی، خو دې ویب پیج ډیزاینینګ کې لومړی مونږ HTML ویللی. نو د HTML په مقصد تاسو پوه شوئ چې د دې مقصد څه دی. کریټ لنډ الفاظو کې داسې وي کریټ ایلیمنټس. کله به چې کله ایلیمنټس مونږ په ویب سایټ باندې راوړو نو دا کار د چا و؟ دا د HTML و. نن چې کوم لینګویج شروع کوو هغې ته CSS ویل کېږي. نن دویمه ژبه شروع کوو. نو تر ټولو مخکې راځو دا پیژنو چې what is CSS language. CSS کوم ماډل ژبه ده؟ شارټ تعریف یې داسې کوو چې CSS is a web language. دا د یو ویب سایټ ژبه ده which is used for website designing. د دې استعمال د څه دپاره کېږي؟ د ویب سایټ د ډیزاینولو دپاره. کله چې یو ویب سایټ تاسو ډیزاینوئ هغې ډیزاینولو دپاره به څه استعمالو؟ CSS لینګویج به استعمالو. یعنې CSS یو ژبه ده چې د دې په ترو سره د ویب سایټ څه کېږي؟ هغه ډیزاینینګ کېږي. دا درې لفظ دي، لکه سی نه مطلب څه دی موږ سره؟ سی نه مطلب کاسکیډینګ. کاسکیډینګ په خپله ویل کېږي پرلپسې. او د اس نه مطلب څه دی موږ سره؟ سټایل. د بل اس نه مطلب څه دی موږ سره؟ د بل اس نه مطلب موږ سره شیټ. یعنې مطلب دا شو چې مجموعه داسې موږ ویلی شو کاسکیډینګ سټایل شیټ، داسې ورته موږ وایو. کاسکیډینګ سټایل شیټ ورته ویل کېږي. کاسکیډینګ سټایل شیټ. CSS یو لینګویج دی چې د ویب سایټ د ډیزاینولو دپاره استعمالیږي. بغیر د HTML نه نشو کولی د CSS لینګویج استعمال وکړو. یعنې داسې وایو CSS is an embedded language. embedded language in HTML. CSS چې کوم دی هغه embedded language دی. embedded هغه لینګویج ته ویل کېږي کومه ژبه چې د بل لینګویج په داخل کې استعمالیږي. نو دا استعمالیږي د کومې ژبې په داخل کې؟ د HTML. without HTML موږ نشو کولی CSS څنګه کو؟ استعمال کو. د CSS استعمال چې کله CSS لینګویج شروع کو نو تاسو دا یاد ساتئ CSS خو هماغه ایډیټر او براوزر ته ضرورت لري لکه څنګه چې HTML لري. خو د دې شروع کېدل چې دی دا په درې طریقو سره کېږي. یعنې سټایل شیټ چې کوم دی که نه دا په درې طریقو سره دی. یو ته ویل کېږي انلاین سټایل شیټ ورته ویل کېږي. بل ته موږ ویلی شو انټرنل سټایل شیټ ورته ویلی شو موږ. او بل ته موږ ویلی شو هغې ته ایکسټرنل سټایل شیټ ورته ویل کېږي. دا څو قسمه سټایل شیټ دي چې موږ یې لرو. سټایل شیټ درې قسمه دي، انلاین دي، انټرنل دي او بل ایکسټرنل دي. انلاین، انټرنل او ایکسټرنل د دې څه مقصد دی؟ انلاین سټایل شیټ د دې مطلب دا دی چې د دې درې طریقو سره د CSS استعمال کېږي. د دې نه به یوه طریقه استعمال یا به انټرنل یا به ایکسټرنل یا به انلاین. خو دا درې طریقو سره موږ استعمال کولی شو. اول راځو انلاین طریقې ته. نو ګورئ اول دا دی چې کله تاسو HTML تاسو CSS شروع کوئ اول به راشو هغه ایډیټر به رن کړو موږ. کوم ایډیټر چې موږ سره دلته وي؟ کوم ایډیټر و؟ سبلایم. ویر از سبلایم؟ دا دی. دا به راوالو. د دې د راخیستو نه وروسته یو نوی فایل به تاسو والئ او د نوي فایل د اخیستو نه پس به مونږ دلته ولیکو، دا به سیو کړو مونږ. کله چې انلاین سټایل شیټ استعمالوئ CSS فولډر CSS فرست پر هغه مې فولډر جوړ کړئ او دې ته به نوم ورکړم CSS first .html. دا ایکسټینشن به په انلاین سټایل شیټ کې د دې HTML ایکسټینشن وي. دا باندې ورسېږي که نه؟ ځکه موږ اول کې دا وي چې HTML داخل کې دا استعمالیږي نو HTML کوډ به اول ورکړي. اول به HTML without نه دی نه استعمالیږي نه.
بیا به زه ولیکم چې فار ایگزامپل CSS دا ټایټل شو دی. انلاین دې ته ویل کېږي لکه ته یو ټیګ ولیکه هیډینګ 1 او دې کې ولیکه ویلکم ټو CSS او راشي دې ته ولیکه دې په داخل کې چې کله ته ولیکې سټایل از اکول ټو مثال کلر ریډ نو چې کله ته دلته ولیکې سټایل از اکول ټو او له هغې په داخل کې د دې خپل سینټیکس وي چې اول پکې پراپرټي ده پراپرټي دویم پکې ویلیو ده بیا پکې سیمیکالن دی. نو دې طریقې ته کومه طریقه ویل کېږي؟ دې ته انلاین طریقه ویل کېږي. CSS انلاین طریقه هغه چې د HTML هر ټیګ ته ځان ته ډیزاین ورکړي. لکه مثال اوس دلته هیډینګ 2 راغلو دې ته یو ډیزاین ورکړي نو دې ته به ځان ته لیکي سټایل از اکول ټو اول به پراپرټي لیکي پراپرټي او دا پراپرټي نه وروسته به ویلیو لیکي بیا به سیمیکالن دی. دې ته اصلاً کې انلاین طریقه مونږ ویلی شو خو دا طریقه دونه خاص استعمالیږي نه. که فار ایگزامپل همدا طریقه زه استعمال کما پراپرټي په ځای ولیکم مثال کلر ولیکم دا کلر ته پراپرټي وایي او ویلیو په ځای ریډ ولیکم دا ویلیو شوه. دې په ځای فار ایگزامپل زه ولیکم کلر ولیکم او د دې په ځای ولیکم مثال بلو نو ګورئ دې هر یو انډیویژولي دې کې ولیکم ویلکم ټو زیکس دا مې ولیکل هیډینګ 2 مې کلوز. آینده کې چې کله زه راشم په دې ځای کې مثال د CSS فرست ته راشم دا ځان سره اوپن کړم دې ځان ته بیکګراوند اخیستی دی ځان ته خو دا د CSS د لارې دی اخیستی او دې کومه طریقه ویلی شو مونږ دې ته انلاین طریقه مونږ ویلی شو. کومه طریقه ویلی شو ورته؟ انلاین طریقه ورته ویلی شو. خبره دا ده چې مونږ به انټرنل طریقه څنګه استعمالو. CSS کې د انټرنل او ایکسټرنل دا دوه طریقې ډېرې استعمالیږي. انټرنل طریقه داسې لکه ته به دلته راځي لیکي به سټایل ګوره د ټایټل نه لاندې بل ځای کې هم نه په هیډ برخه کې وبه لیکي سټایل ټایپ از اکول ټو ټیکسټ سلیش CSS دا به ولیکي دا به کلوز کړي. کله چې دا ته کلوز کړي د هغې د کلوزینګ نه وروسته به دې کې ته کوډینګ کې تاسو مقصد باندې ورسېدئ که نه دې ځای کې به کوډینګ کړو. مثال زه لیکم کلر دې ځای کې مثال لیکم هیډینګ 1 هغې لپاره باډي بیا لیکو مثال کلر ریډ دې باندې پوه کوم چې دا څه شو دا بریکټ څه دي دا څه دي په دې ځای کې دې باندې پوه کوم خو دې طریقې ته څه ویل کېږي یعنې اوس دلته د دې لیکلي ضرورت نشته انلاین ته ضرورت نشته دی دا به ریډ کلر یلی خو له بره ځینه به یلی یعنې انټرنل طریقې نه به یلی و دې ځینې چې مطلب ته کوم ماډل کلر ورکې راشه ورته ورکړه ګرې کلر ورکړه سیف یې کړه راشه دا لږ ځان سره ریفریش کړه هغې ګرې کلر والي. تاسو دې مقصد باندې ورسېدئ که نه نو د CSS دا قسمه طریقې ته کومه طریقه ویل کېږي انټرنل طریقه. یوه طریقه بله ده او هغه ډېره استعمالیږي د دې دواړو طریقو نه چې هغې ته ایکسټرنل طریقه. ایکسټرنل طریقه دی چې د HTML فایل به ځان ته وي او د CSS فایل به ځان ته وي. مثال دا HTML فایل دی نو ته به نیو فایل باندې کلیک کړي دا به ځان سره سیو کړي په هماغې فولډر کې سټایل ډاټ CSS. په ایکسټرنل طریقه کې د فایل ایکسټنشن به CSS خو د دې CSS فایل لینک به چا سره جوړېده د HTML سره په دې کې ولیکي لینک href is equal to style dot CSS داسې او بیا rel is equal to style sheet. rel means relationship. style sheet سره موږ راویته جوړو که نه CSS یو style sheet دی موږ سره که نه او type is equal to text slash CSS بس دا خبره ده. بس د دې دوړو ترمنځ رابطه جوړه شوه. دلته به اوس صرف د CSS کوډ کې د چا کوډ به کې ته صرف لکه زه بیکګراوند کلر چینج کوم نو ریډ لیکم دا سیو که سیو یې که ځان سره راشه دا ریفریش که دې ریډ کلر وایي خو دا ریډ کلر ګوره د دې ځینې اپلای شو او د دې فایل ارتباط د دې سره جوړ دی. نو د بهرني فایل د ارتباط دپاره دا خبره لیکه. دا نوم چې دی دا هغه نوم دی د دې فایل نوم دی که نه style dot CSS دا به لیکې ته. نو کومه طریقه ډېر استعمالیږي انټرنل او ایکسټرنل دا انلاین طریقه دونه نه استعمالیږي. اوس دې خبرې ته راځو مونږ چې د CSS سینټیکس څنګه دی. CSS څه شی سینټیکس د دې داسې دی چې مونږ به داسې لیکو اول چې دی په دې کې سلیکټر دی اول چې دی سلیکټر
بیا د هغې نه وروسته بریسز دي صحیح شو بریسز او د دې بریسز په داخل کې پراپرټي ده پراپرټي او بیا کالن دي او بیا ویلیو ده او بیا سیمی کالن دي د سیسیس به سټرکچر دا دی که موږ نه سوکویشن وکړي چې وټ از سلیکټر سلیکټر څه شی دی وټ از سلیکټر سلیکټر څه ته وایو سلیکټر از HTML tag through design website یا through design HTML document دا اصلا کې د HTML هغه ټیګ ته څه ویل کېږي سلیکټر وایي چې د دې په واسطه باندې د HTML ډاکومنټ ډیزاین کېږي لکه ته هیډینګ 1 هلته لیکي که نه هیډینګ 1 نو په CSS کې د هیډینګ 1 ته څه وایي سلیکټر موږ هلته څه لیکو که نه داسې هیډینګ 1 داسې لیکو که نه نو دې هیډینګ 1 ته CSS کې څه وایي سلیکټر او ته به یې لیکي په دې شکل په CSS کې هلته به یې قوس کې نه نی سنګل بریکټ کې داسې به ډایرکټ لیکي بیا به له هغې نه وروسته چې شروع کړي باډي پراپرټي څه شی ده پراپرټي چې دی مثال کلر دا کلر په خپله څه شوه پراپرټي شوه کالن به کې دی ویلیو مثال ته ریډ ولیکه دا ریډ څه شو موږ سره دا ویلیو شو نو دا سلیکټر شو دا پراپرټي شوه دا ویلیو شوه او سیمیکالن ټرمینیشن یعنی مطلب دا خبره ختمه شوه اوس دې یو سلیکټر د مثال اوس ته د یو سلیکټر د چې کلر هم ورکې فانټ سایز هم ورکې فانټ سایز هم ورکې مثال 20 پکسل صحیح شو که نه فانټ سټایل هم ورکې ایټالیک لکه دا خبرې دي ګوري هر یوه خبره دا ټرمینیشن دی یعنې دا خبره ختمه دا خبره ختمه دا خبره ختمه نو دې سایټ ته پراپرټي وایي دې ته پراپرټي وایي دې ته پراپرټي وایي او دې سایټ ته دې ته څه ویل کېږي دې ته ویلیو وایي او دې ته څه ویل کېږي داسې نه چې انلی هیډینګ 1 ته سلیکټر وایي فارم شو ټیبل شو رو شوه څه چې دي بس هغه ټول سلیکټر په نامه یادېږي نو سلیکټر مو پېژنده که نه نو اکثره ګوره اوس CSS کې زه څه وایم زه وایم د دې باډي ته کلر بدلوم نو دلته باډي په نوم ټیګ لرو که نه لرو مونږ لرو که نه نو زه به دلته ودرېږم ولیکم باډي دا باډي دلته د څه په نامه اوس یادېږي سلیکټر بیا به باډي شروع کوي باډي ته مثال بیکګراؤنډ ورکړي بیکګراؤنډ څنګه ورکړي بیکګراؤنډ دې ولیکلو بیا د کالن ولیکلو دا بیکګراؤنډ د څه په نامه یادېږي دا پراپرټي شوه اوس ته کلر ورکړي مثال لایټ ګرے کلر ورکړي نو دا لایټ ګرے چې شو موږ سره به دې کې دا ویلیو شو سیمیکالن د ډیټرمینیشن کنټرول ایس سره دا سیو که راشي دا لږ ریفریش که ځان سره نو دې به ګورې هغه کلر تا ته درکړي نو مطلب مې دا دی چې په CSS کې ته کولی شي بیکګراؤنډ مطلب دا دی چې دا پراپرټي شوه دا ویلیو شوه او دا موږ سره به دې کې سلیکټر شو دا سینټکس دی او دا جوړښت دی اوس ګورې دا هیډینګ 1 دی که نه که زه مثال دلته راشم ولیکم هیډینګ 1 دا هیډینګ 1 اوس څه په نامه یې دلته یادېږي سلیکټر ته ولیکه کلر ولیکه دا ریډ والا نو دلته چې کله ته دا ریفریش کړي دی اټومیټیکلی وپېژني او دی هیډینګ 1 ته کلر ورکړي اوس که مثال په HTML کې داسې راشي ایلن مثال دلته بل هیډینګ 1 هم راغی او په هغې کې ما ولیکل مثال what is cascading style sheet دا مې ولیکله او له هغې وروسته رالم دا مې ریفریش کړه نو دا او د دې کلر یو شان دی که نه خبره دا ده چې په CSS کې ما ویلي هم داسې دي هیډینګ 1 دا خو ته نه ده منشن چې دا کلر دی اول ته ورکوه دویم دی مه ورکوه ما څه ورته ویلي دي هیډینګ 1 اوس که مثال دلته زه راشم په دې ځای کې ایلن ولیکم هیډینګ 2 نو په HTML کې چېرته هم چې هیډینګ 2 راځي هغه به څه علي هغه به کلر علي خو کوم ماډل کلر به علي بلو کلر به علي راشي دا لږ ریفریش که ځان سره دی به بلو کلر والي نو دې ټایم کې کویشن دا راځي که موږ ته یو نفر وچېره د دې دپاره ځان ته کلر پکار دی او د دې دپاره ځان ته نو بیا به څه کوو بیا به موږ چې دی سلیکټر یې لرو خو هغې ټایپس لرو ټایپس اف سلیکټر چې کوم دي 4 قسمه دي ټایپس اف سلیکټر څو قسمه دي موږ سره 4 قسمه اول HTML سلیکټر دی دویم کلاس سلیکټر دی موږ سره او دریم ID سلیکټر دی او څلورم کوم سلیکټر دی ګروپ
سلیکټر دی څو قسمه سلیکټر شو موږ سره څلور قسمه سلیکټر شو HTML کلاس ID ګروپ دا سلیکټر شو کنه HTML سلیکټر همدغه سلیکټر دی کوم چې تاسو تخکاری دا اوس چې ما ولیکلو هیډینګ 1 دې ته په CSS کې کوم ماډل سلیکټر ویل کیږي یعنی دک څه چې ولیک په دې کې تاسو نشئ لیکلی چې هیډینګ 1 کته هیډینګ 1 ولیکل سي نو بیا خو دې نه پیژني ځکه HTML کې څه ډیفاین نه دی یعنی په HTML کې چې څنګه لیکل شوی او دلته ته هماغه څه ولیکي دې ته HTML سلیکټر وایي خو کلاس سلیکټر به دا کار کوي د کلاس سلیکټر هغه سٹارټ چې شروع کیږي په کوم شکل شروع کیږي دا په ډاټ شروع کیږي په چی باندې په ډاټ باندې شروع کیږي دا او ID چې کوم دی دا موږ په هیش باندې شروع کوو او ګروپ چې کوم دی دا په دواړو په ډاټ هم شروع کولای شو او په هیش هم شروع کولای شو او په HTML سلیکټر باندې هم کولای شو وس خبره دا ده چې زویم دا د بیل قسم کلر والی دا د بیل قسم کلر والی نو د دې لپاره دا HTML سلیکټر به چاته بدل کی کلاس ته چې کله بدل شي به دی به ډیفرنٹ علی نو کلاس دا چې سر کې به صرف د دې نوم شي کېږي ډاټ any name چې تاسو ورکې اوس دا نوم نه دی دا نوم اوس ته چې ار نوم ورکې پروا نه کوي یعنی په HTML کې هم نشو ورکولای خو په کلاس کې ورته احمد نوم ورکوم صحیح شو کنه احمد نه منصور نوم ورکوم کاری صاحب څه نوم شو ادریس ته زور کوم ادریس صحیح ده کنه چې any name ته ورکې اوس خو به دې کلر نه علي اوس به دې دوړ نه سټایل ختم شي اوس به ته HTML کې دا خبره ورته وخی چې دا ډیزاین دې ته بکار دی کدی ته نو کدی ته بکار یو لیکي کلاس از اکول ټو ادریس به ولیکي را به شي دا ولګ ریفریش کې ځان سره ادریس والا ته ګوره لومړی تال ته مینشن کړو چې دا ډیزاین به چاته ورکول کېږي اول ته دویمې نه علي نو کلاس سلیکټر به ډېر استعمالیږي ځکه چې دې ته اوس دا مهمه نه ده چې دا هیډینګ د هیډینګ 2 ته ولیکه کلاس از اکول ټو ادریس مهمه نه ده چې مطلب هیډینګ ته د صرف دا ډیزاین ورکول کېږي نه یعنی کلاس ته چې خبره واوخته دې مطلب دا دی چې ته کولی شي چې هر یو ته ته دا ډیزاین څنګه کې اپلای کړي دا خبره زه لږ بیسیک تشریح کوم وروسته بیا ځو ایډوانس کړم سلیکټر مې صرف تاسو ته دا ټایپس دي یعنی په HTML کې دا خبره نشته چې ته ډیفرنٹ ډیزاین ورکړي خو په کلاس کې دا خبره شته چې دې هیډینګ 1 ته ځان ته اوس ته راشي بل جوړ کا ډاډ څه نوم شو لکه غیرت نو دا موږ سره اوس یو بل سلیکټر شو دا موږ سلیکټر دی کوم ماډل سلیکټر دی کلاس دا کوم ماډل سلیکټر دی زه دا سلیکټر په ID شروع کوم ID او کلاس کې صرف فرق شي دی هیش بس نور فرق نه لري ور هغه مې په کلاس شروع کړو دا مې په HTML او دا په چی دی ID دا ID سلیکټر دی کلاس او ID کې فرق نشته یو خبره ده په دې کې مثال ولیکه کلر گرین کلر ولیکه ورته خو ته ورته دا ورته وي چې کلاس از اکول ټو کنه ID از اکول ټو ID څخه چلته هیش دی کنه از اکول ټو چی غیرت سپیلینګ مسټیک په نکو پټه غټ ګروپ باندې ولیک نو راشي دا ریفریش کا دی به بالکل او ماغه کلر نو موږ سلیکټر لرو ټایپس اف سلیکټر لرو او ټایپس اف سلیکټر په څلور قسمه شو صحیح شو کنه څلور قسمه شو موږ سره ID HTML او کلاس درې قسمه دي نارملی دا ګروپ کې موږ وایو اوس خو دا کلاس او ID ته دواړو ته چې ویل کېږي ګروپ ویل کېږي ځینې وخت داسې لکه زویمه دا هیډینګ 1 دی کنه دا هیډینګ 2 دی او دا چې دی زویم دې درې وړو ته ځینې خبرې یو شان پکار دي ځینې مختلف دي نو دې وخت کې به چې نه استفاده کوو ګروپ سلیکټر نه څنګه به استفاده کوو موږ ګروپ سلیکټر نه به استفاده کوو نو څنګه به ته د ګروپ سلیکټر نه استفاده کې ګوره ها ګروپ سلیکټر په ID شروع کوي شو او په کلاس دې نه به نمونه لري کوم دا کلاس لري کوم ته دې نه به لري کوم دا درې قسم خبرې لکه دا هیډینګ 1 د هیډینګ 2 حزدا به هیډینګ 3 والما
چې لږ خبره واضح شي. درې واړه د هیډینګ ونی پروا نه کوي، موږ ډیفرنٹ ډیزاین ورکولی، ځینې به ته یو شان ورکو، ځینې به ته مختلف، خو ما ځکه مختلف واسطه چې لږ ښه فرق واضح شي موږ ته. زه هم د درې واړو کې ځینې شیان یو شان پکار دي او ځینې مختلف، نو چې هغه یو شان پکار دي هغې لپاره کلاس سلیکټر به زه ګروپ شروع کړم، ډاټ به ولیکم، مثال نوم ورته ا ورکړه، هر څه نوم چې ورکړې، کاما بي، هغه څو دانې دغه دي کې دي، درې دي که نه، ډاټ بي کاما ډاټ سی، درې دانې ټیګ او درې خبرې به واستې، ته احمد کمال نور شی چې ورکړې ورته. اوس دې ماډل سلیکټر د څه ویل کېږي؟ اوس په دې کې مثال ته ولیکه کلر ریډر، نو دا خبره به د دې درې واړو دپاره به یو شان دی. او د یو هم یو شان ته نه ده، ولې چې ته به دا خبره دلته واضح کړې که نه چې یعنې کلاس دې کې به ا والا سټایل راځي، په دې بل کې به کلاس بي والا سټایل راځي، او په دې بل کې به څه راځي موږ سره کلاس سی. ګروپ سلیکټر دی درې واړه ریډ کلر راځي، درې واړه ریډ څه کالي چې دلته ما لیکلي درې واړه یو ځای دي او دلته مې ورته ریډ کلر ورکړی. خو کومې خبرې چې مختلفې پکار دي، لکه زه هم هیډینګ 1 ته هیډینګ 3 ته دا سایز لږ غټول پکار دي، نو ته به ولیکې ډاټ ا به ځان ته ولیکې، ډاټ بي به ځان ته ولیکې، او ډاټ سی به ځان ته ولیکو. نو کوم اوس سی کې زیاتول غواړې فانټ سایز مثال 30 پکسل، نو دا به صرف د سی دپاره راځي، سی دا دی که نه موږ سره، دا اوس ریفریش کوم، هغې دوړو ته نه راځي، ځکه چې په ګروپ کې چې خبره ولیکل شو هغه به ټولو دپاره یو شانې، او چې دې کې یو کې ولیکل شو دا به اوس ګروپ دې کې څه لیکم، فانټ سټایل دا اټالیک والا، ها اوس ته راشه دا ریفریش کړه ټول اټالیک دي. خو زه هم د دې لپاره یو بله خبره ده، انډرلاین شي باید دا بي، نو ته راشه دې کې څه وکړه، راشه ورته ولیکه ټیکسټ ډیکوریشن، څنګه ورته والا انډرلاین، دا سیو که ځان سره، له هغې وروسته دا ریفریش کړه. یعنې مختلفه خبره چې کېږي هغه به دې کې کېږي، او یو شان خبره چې کېږي هغه به دې کې کېږي. نو سلیکټر څو قسمه شو؟ درې قسمه شو، څلور قسمه، HTML کلاس آی ډي، دا مختلف شو، دا ګروپ بیا په کلاس هم شروع کولی شو او په آی ډي هم شروع کولی شو. تاسو په دې مسله باندې ورسېدئ؟ نو سلیکټر مو پېژانده، ښه صحیح، څه پرابلم خو نشته دې ځای پورې. نو دا سلیکټر شو موږ سره، او دا د HTML د CSS د سټارټ کېدو طریقه ده. ښه طریقه اوس کومه یوه بیس طریقه کومه یوه ده؟ دا ده که انټرنل ده؟ دا ده که نه؟ نو زه چې تاسو ته CSS شروع کوم، دا یو څو پارټه دي، او دا څو پارټه چې زه تاسو ته وایم CSS به ستاسو ختم شي. صحیح ده که نه؟ CSS ما یو څو برخو باندې ویشلی دی، او دا یو سایټ دی، تاسو نوم اورېدلی دی W3 سکول چې ورته موږ وایو که نه؟ نو بس هغې کې چې څه خبرې دي هغه به زه ټولې تاسو ته کوم، CSS مطابق په هغې کې چې څه دي هغه خبرې زه تاسو ته کوم، په هغې کې اوس څه شی دي زه یې درته ښیم. بس یعنې مطلب دی چې په هغې کې کوم کنټینټس دي نو هغې نه اضافه کنټینټ شته دی هم نه CSS کې. صحیح ده که نه؟ ځکه هغې ټولې خبرې راوشلې کړي دي، نو زه به تاسو ته هغه کنټینټس ټول ډسکس کوم او هغه به زه تاسو ته وایم. نو هغې کې اول ټیکسټ فارمیټینګ دی، د هغې نه وروسته پکې موږ سره بارډرز دي، د هغې نه وروسته موږ سره پکې پوزیشن دي، په هغې نه وروسته پکې موږ سره پلوټینګ دي، هغې کې موږ سره چې کوم دي فارم دی، فارم ډیزاینینګ دی، په هغې کې موږ سره ډېرې خبرې دي. اوس به زه تاسو ته وښیم، نو دا خبرې به موږ یو په یو سره کوو. خو لومړنی ټاپک چې شروع کېږي هغه له څه نه شروع کېږي؟ هغه ټیکسټ فارمیټینګ نه، یعنې د لیکنې ډیزاین نه به شروع کېږي. او لیکنې ډیزاین کې دا دوه برخې لري. یو برخه زه به تاسو ته لومړی CSS شروع کوم، د ټیکسټ فارمیټینګ نه به شروع کوم، فارمیټینګ نه، او دې کې دوه برخې دي، یو فانټ برخه ده او بل یې ټیکسټ. CSS کې یاد ساتئ چې کله دوه نومونه راځي ماینس به استعمالیږي. مثال زه لیکم فانټ سایز، چې سایز ورسره لیکي منځ کې به څه استعمالیږي دی شي. صحیح شو؟ په کوم ځای کې چې راځي منځ کې به خامخا د دوو لغتونو ترمنځ یو ډیش ضرور او حتمي څنګه کېږي یوز کېږي. موږ سره سبا نه سټارټ وکړو نه، سبا نه سټارټ وکړو، سبا نه به انشاءالله CSS بیا شروع کړو.